سلامونه دوستانو. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې موږ د شپې زیاتره احتلام کیږو، یعنې په موږ باندې اودس اوړي، نو د دې علاج باید څنګه وکړو؟ دوستانو، احتلام طبیعي شی دی. تاسو سره نن یو څه معلومات شریکوو. په دې سره کولی شئ تاسو له احتلام څخه بچ شئ. اول، د ویده کېدو پر مهال له شهواني خیالاتو څخه پرهیز وکړئ. دوهم، د شیطاني فلمونو یعنې لوسو فلمونو او سریالونو څخه پرهیز وکړئ چې دا کار مطلق حرام دی. دریم، د نامحرمو څخه خپل ځان وساتئ. څلورم، د ویده کېدو پر مهال د خوب ذکر او اذکار ووایئ. د ویده کېدو پر مهال قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا صورتونه باید ولوستل شي، په خپلو لاسونو چوف کړل شي او ټول ځان باندې مسح وکړي. آیات الکرسي باید وویل شي او د ویده کېدو پر مهال د خوب دعا ووایي. د سورة البقرې وروستي آیاتونه د آمن الرسول نه واخله تر اخره پورې باید وویل شي. بله پوښتنه ملګري کوي چې آیا ښځه هم د نارینه په شان احتلام کیږي؟ نو دوستانو، هو، ښځه هم ځینې وخت د نر په شان په خوب کې احتلام کیږي. د نارینه د مني اوبه سپینې او ټینګې، مګر د ښځې زیړې او رقیقې نرۍ اوبه وي. قدرمنو دوستانو، که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې معلومات راټول کړو او تاسو سره شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ او دا ویډیو زموږ د چینل له ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.